پرون په خیبر پښتونخوا کې او د ضلع سوات شدید زلزله او دلته بیا ظلم بربریت دا یو ډیلر دال راوړي دي په دې کې د سپږو ته دا ګن تاسو ګورئ چې دا سپږی دي او دا یو ځای ته راوړي یو ماشین ته دا خاوره دی دا خاوره ده د اوړه کېدو دپاره دا به اوړه کي د دې نه به د پیکوړو اوړه جوړ شي او په دې پیکوړو باندې به د دې ملک مسلمانان روژه ماتوي او دا د لږو پیسو دپاره دا یې راوړي دي او د ماشین والا ته وایي چې دا ماله اوړه که خو دا ماشین والا لږ مسلمان دی دی وایي چې دا والا اوړه کوم نه او دا دی تا ته خیر دا تاسو ته ګورئ چې دا وګورئ چې دا پکې خاوره ده ما دې لاسو ته دا سپږی دی د ده په دې ټول ماشین کې دا سپږی په دې کې شوي دی دا پکې خورې شوې دا سپږی به پکې هم وړه شي ورسره دا دال چې دي دا ګورئ چې زه تاسو ته د دې یو چم ښیم چې دا خاوره وګورئ د دې نه به د پیکوړو اوړه جوړېږي او مسلمانان به په دې روژه ماتوي نو د الله تعالی زما یو ملګری بار بار وایي دا پاکستان چې دی بلکل د الله تعالی د عذاب دپاره بلکل تیار دی خو عذاب راتلل چې دی هغه پې پاتې دي نو الله تعالی دې خیر کړي خو سو خلکو د مخه به دا دنیا بادی خو دې ظلم بربریت ته تاسو وګورئ د دې نه د پیکوړو اوړه جوړی دال دي سبا روژه ده او ډیلرانو چړې تېره کړي دي ملاوټ دو نمبري هغه په تحصیل بریکوټ کې په عروج باندې ده دا وګورئ جي او محکمې چې دي ګورئ هغه نام نهاد کارروایي نه کوي هسې صرف پر فارمیلټیز د وټساپ تصویران او خپل افسران خوشحالولو دپاره کار کوي دا وګورئ